کې تیر درسونو کې موږ تاسو سپلای او ډیماند په اړه خبرې وکړلې چې سپلای او ډیماند څه شته وایي. راځو هغې نه مخکې د مارکیټ سټرکچر په اړه باندې هم یو یادوري کوو. مارکیټ سټرکچر موږ عموما څو قسم مارکیټونه لرو، سمه ده. موږ د مارکیټ په ټایپس کې خبرې کړې ولې. ټایپس اف مارکیټ کې موږ ویلي ول موږ سره چاپي مارکیټ ده، مارکیټس دي، رینجینګ مارکیټس دي او ټرینډینګ مارکیټس دي. اوکې، 3 ټایپس اف مارکیټ موږ سره دي. ان دغه اورال ټریډ چې موږ کوو دغه قیمت چې په کوم شکل ښکته پورته کیږي دا به په دغه دریو حالتونو کې وي، یا به چاپي حالت کې وي، یا به رینجینګ مارکیټ حالت کې وي، یا به ټرینډینګ حالت کې اوسېږي. په رینجینګ کې موږ خبرې کړې دي چاپي هم هغه مارکیټ ته ویل کېږي چې د هغې ډایرکشن کلیر نه اوسېږي. صحیح ده، ډېر سپیسیفیک نه اوسېږي، روښانه نه اوسېږي مارکیټ ډایرکشنه چې مارکیټ کوم خوا روان ده، هیڅ اندازې نه کېږي، ګډ وډ اوسېږي، داسې اوسېږي. ګوره داسې اوسېږي، خیال مو کړی یوازې کینډلې جوړېږي، یوازې یو کینډل جوړېږي. داسې تاسو کله که مارکیټ وګورئ یوازې یې داسې راښکته شي مارکیټ، بیا پورته شي، بیا داسې شي، بیا داسې، بیا داسې، د مارکیټ هیڅ اندازه نه اخیستل کېږي. دغسې مارکیټ چې د هغې هیڅ اندازه نه اخیستل کېږي چې دا اپ ټرینډ ده، ډاون ټرینډ ده، بلش مارکیټ ده، بیرش مارکیټ ده، کوم مارکیټ ده، نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ چاپي مارکیټ ورته وایو، ګډ وډ مارکیټ ورته وایو. سمه ده. نو په چاپي مارکیټ کې موږ ټریډ نه کوو، عموما په چاپي مارکیټ کې ټریډ نه کوو ځکه ډایرکشن نامعلوم اوسېږي او ټریډ لوبه د ډایرکشن ده. ته باید ډایرکشن ځان ته معلوم کړي بیا میدان ته داخل شي. نو موږ څنګه کوو؟ په دې مارکیټ کې موږ ټریډ نه کوو. رینجینګ مارکیټ هم موږ خبره کړې ده. اوس بل ټرینډینګ مارکیټ ده. ښه، مارکیټ سټرکچر کې موږ په ټرینډینګ مارکیټ کې وایو. مارکیټ سټرکچر موږ په څه کې وایو؟ په ټرینډینګ مارکیټ کې موږ مارکیټ سټرکچر وایو. دا په کوم مارکیټ کې موږ ګورو؟ دا په ټرینډینګ مارکیټ کې کتل کېږي. سمه ده. مارکیټ سټرکچر موږ په یوازې ټرینډینګ مارکیټ کې ګورو. موږ سره په مارکیټ سټرکچر کې څو خبرې دي. یو ته باس وایي، دا د مارکیټ سټرکچر هغه اصطلاحات دي موږ یې وایو. سمه ده. باس ته چې ورته وایي بریک اف سټرکچر، بریک اف سټرکچر دا دی لنډیز ده. ښه، باس. بل ته چې وایي چاک وایي. څه ورته وایي؟ بل ته چاک وایي. دا په مارکیټ سټرکچر کې دوه اهم اصطلاحات دي چې دا په یو ټرینډینګ مارکیټ کې موږ ته معلومیږي. یو باس ده بریک اف سټرکچر، بل چاک ده چینج اف کریکټر، چینج اف کریکټر. ښه، دغه دوه اصطلاحات تاسو باید په ذهن کې کېنوئ تر څو مارکیټ باندې پوه اوسئ. کله چې موږ مارکیټ سټرکچر کې غږیږو، مارکیټ سټرکچر په کوم مارکیټ کې مخته راځي؟ ټرینډینګ مارکیټ کې مخته راځي. یو اصطلاح پکې باس ده، بل اصطلاح پکې چاک. انډرسټینډ؟ اوس ګورئ، موږ سره ټرینډینګ مارکیټ په دوه قسمه باندې دي. دا خو موږ خبرې کړې دي که نه. ټرینډینګ مارکیټ څنګه ده موږ سره؟ 2 ټایپس دي موږ سره. ګورئ، نو موږ سره اوس
ट्रेंडिंग मार्केट په دوه ټایپ باندې ده. ट्रेंडिंग मार्केट په څو ټایپ شو موږ سره؟ ټو ټایپ شو موږ سره. یو د څه وای؟ یو د بولش وای، bullish market or uptrend. Okay, uptrend market موږ سره ده. بل چې دا bearish market ده or downtrend market ده. په trending market کې موږ سره دغه دوه حالت دي، یو ته bullish وای، بل ته bearish وای. understand؟ ها نو د دې شکل څنګه جوړیږي؟ ګوره بولش هغه ته وایي چې په هغه کې جیګی نه جیګه نقطه جوړیږي. څه جوړیږي؟ د جیګی نه جیګه نقطه جوړیږي. مارکیټ داسې حرکت کوي، داسې راځي، ګوره یو ټیم پورې بیرته راغورځېږي، دته ریټریسمنټ وایي. بیرته مارکیټ د خپله جیګه نقطه څنګه کوي؟ بریک کوي. دغه حالت ته څه وایي؟ امپلسیو موو ورته وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته امپلسیو موو وایي. دغه ته امپلسیو موو څه معنا؟ په دې کې مارکیټ بولش ځي، قوي موو کوي. څه کوي؟ قوي موو کوي. امپلسیو موو. صحیح ده؟ دغه ته کریکشن یا ریټریسمنټ ورته وایي. دا کوم ځای چې مارکیټ بیرته یوه اندازه راغورځېږي، دې ته څه وایي؟ کریکشن یا ریټریسمنټ ورته وایي. مارکیټ هیڅ کله داسې نیغ نه ځي، ښه مرمۍ غوندې هیڅ کله مارکیټ نیغ نه ځي. د مارکیټ خاصیت دا شی ده چې یو وخت کې جګېږي، بل وخت بیرته راغورځېږي، بیا پورته ځي. دا د قیمتونو ښکته پورته والی ده. بل شی نه د مارکیټ ښه، لکه څنګه تاسو که مارکیټ کې وګورئ، دا اوس یورو ډالر خبر دلته ده، ښه موږ سره مارکیټ ده. اوس که تاسو یورو هم دلته ګورئ، نن جګه وي، ماښام څنګه وي؟ ټیټه اوسېږي. سبا څنګه کېږي؟ نور هم جګه ځي. نو مارکیټ همدغسې حرکت کوي، داسې مستقیم سیده حرکت نه کوي. مارکیټ چې کله جګېږي امپلسیو موو کوي، بیا بیرته ریټریسمنټ کوي یوه اندازه پورې، یوه اندازه بیرته راغورځېږي، هغې نه بعد بیا څنګه کېږي؟ بیا به راځي. نو داسې حالات چې مارکیټ جوړ کړي، تاسو وګورئ دغه شکله. کله چې تاسو مارکیټ ته داخل شئ او مارکیټ داسې شکل جوړ کړه، داسې، دې ته څه وایي؟ هایر های ورته وایي، دې ته هایر لو ورته وایي. ښه، دې ته څه وایي؟ هایر های یعنې جیګه نقطه. دې نقطې ته څه وایي؟ هایر لو. هایر لو ورته وایي. اوس تاسو که دغه مارکیټ هر ځل څنګه کوي؟ خپله جیګه نقطه ماتوي او بله نوې جیګه نقطه جوړوي. ها، خیال مو ده ورته؟ دلته هم دا نقطه ماته کړله، دا جیګه نقطه وه که نه؟ ماته کړه، بله چې وکړو؟ بله جیګه ارتفاع یې جوړه کړله. نو هر کله چې مارکیټ داسې ارتفاع جوړوي چې هغه د جیګې نه جیګه نقطه جوړوي، دا وګورئ، د جیګې نه جیګه نقطه جوړوي، نو دې ته کوم مارکیټ وایي؟ دې ته اپ ټرینډ وایي. بولش مارکیټ یا اپ ټرینډ ورته وایي. نو دغې مارکیټ کې چون زموږ خبره څه ده؟ مارکیټ سټرکچر ده که نه؟ اوس دغه جیګه نقطه چې ماتېږي، دې ته څه وایي؟ دې ته باس وایي. دا اوس موږ درسونه تېر شوي دي، ښه، دې تقریبا دې کلاس اخري هفته ده، کلاس یې ختمېږي دی لکه نو. کوم کې؟ صحیح ده، ولنه تاسو بیا پوښتنه وکړئ، اخر کې مشکل نشته. ښه، نو ګورئ، نو دلته څه وایي؟ دغه جیګه نقطه چې ماتېږي، سټرکچر برېک کېږي. دلته څه کېږي؟ دا ګوره دغه چې نه دغه چې پر موږ سره یو سټرکچر و چې هغه څنګه شو؟ مات شو. چې دا مات چې څه وایي؟ دې ته بریک آف سټرکچر ورته وایي. دا وینې باس دې ته وایي، ښه، چې دغه جیګه نقطه ماته شوله، دې ته څه وایي؟ باس وایي. دغې ته هم څه وایي؟ دا هم موږ سره باس ده. اوس دا باس تر هغې جوړېږي تر کومه چې مارکیټ دې حالت ته دوام ورکوي.
یو وخت داسې راځي چې مارکیټ نور بره نه ځي، نور مارکیټ توانایي نه لري چې بره لاړ شي. د مارکیټ نور اراده څه ده چې ډاون راوغورځېږي بیرته، یعنی په مارکیټ کې بایران نور انټرست له لاسه ورکوي، سیلران اکټیو کیږي. څوک اکټیو کیږي؟ خرڅوونکي اکټیو کیږي. نو دلته ګورئ دا نقطه موږ سره چې ده هایر لو ده که نه؟ هر کله چې هایر لو ماته شي ما سره ګوره دا مارکیټ داسې راځي بیرته یو وخت کې بیرته راغورځېږي مارکیټ. کله چې مارکیټ راوغورځېده او کومه نقطه یې ماته کړله؟ پریویوس لو یې ماته کړله. دې ته څه وایي؟ پریویوس لو یا پخوانۍ ټیټه نقطه یې ماته کړله. نو چې کله دغه نقطه ماته کي دا پخوانۍ نقطه دغه وینئ دغه ساحه دې ته چاک ویل کېږي. بیا څه ویل کېږي ورته؟ دې ته چاک ویل کېږي، چینج آف کریکټر ویل کېږي ورته. پوه شوئ بوله؟ ګوره چې کله سټرکچر ماتېږي هغې ته څه وایي؟ هغې ته باس وایي، بریک آف سټرکچر ورته وایي. خو چې کله چینج آف کریکټر منځته راځي، چینج آف کریکټر څه وخت منځته راځي؟ چې کله پخوانۍ ټیټه نقطه څنګه شي؟ ماته شي. اوس دا وګوره دا ما سره تېره ټیټه نقطه وه که نه؟ څنګه شو؟ بریک شو. چې کله مات شي ما سره نو چینج آف کریکټر منځته راځي. دې نه بعد څه کېږي؟ دې نه بعد مارکیټ مکمل ډاون غورځېږي. اوس مارکیټ چې یو دغه چې پورې دې پورې مارکیټ اپ ټرین و، دې سایې پورې چې یو مارکیټ اپ ټرین و ښه، یا بلش مارکیټ و. ٹھیک شو؟ دې نه بعد څه کېږي ذبیح الله؟ دې نه بعد مارکیټ بیرش کېږي. څه کېږي؟ دې نه بعد مارکیټ بیرش کېږي. اول اپ ټرین و چې کله چاک منځته راشي د چاک نه بعد مارکیټ بیرش خواته ځي، نور بیا ډاون ټرین شروع کېږي. څه شروع کېږي؟ موږ چې دوهم ټایپ ویلې ډاون ټرینه دوه قسمه و که نه؟ یو بلش مارکیټ د اپ ټرین ده او بل بیرش مارکیټ یا ډاون ټرین ده. نو دې نه بعد چې کله چاک منځته راځي مارکیټ ډاون ټرین ته ځي. انډرسټینډ؟ اوس ګوره په ډاون ټرین کې بیا څنګه وي؟ په ډاون ټرین کې بیا موږ سره لوور های لوور لو جوړیږي ښه، داسې شکل جوړیږي ډاون ټرین کې. هر ځل څنګه کوي؟ هر ځل خپله پخوانۍ ټیټه نقطه ماتوي، پخوانۍ ټیټه نقطه هر ځل ماتوي. یعنې پرایس همسې غورځېږي 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 غورځېږي. چې کله پرایس همداسې غورځېږي 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 ته څه وایي؟ دې ته موږ بیا ډاون ټرین ورته وایو. دا وګوره دا پخوانۍ لو ده موږ سره که نه؟ دا لو ده ماته شوله، دې ته موږ څه وایو؟ باس ورته وایو. باس ښه، سټرکچر ماتېږي که نه؟ دا هم باس شو، دا هم څه ده؟ دا هم باس ده. دا څه ده موږ سره؟ لوور لو، اوکې، لوور لو، او دې ته څه وایي؟ لوور های ورته وایي. همداسې ترتیب باندې دا هم لوور لو ده، دا لوور های ده. نو هر ځل چې لوور لو ماتېږي څه شی منځته راځي؟ باس منځته راځي. هر ځل چې لوور لو ماتېږي باس منځته راځي. اوس دا لوور لو ده که نه؟ دا مارکیټ بېرته څه کوي؟ ریټریسمنټ کوي چې بیا لپاره دا لوور لو ماته شي، بیا به څه منځته راشي؟ بیا به باس منځته راشي. اوس که چېرته ذبیح الله د دې های کوم ځای ده؟ دا لوور لو که نه؟ دا لوور های ده که نه؟ اوس که چېرته لوور های مات شي نو څه منځته راشي؟ بیا به چاک منځته راشي. یعنې دا مارکیټ که داسې بره لاړ شي داسې وخته بره، خیال مو ده ورته؟ نو کوم ځای مات کړو؟ لوور های بریک کړله. نو چې هر کله لوور های بریک کی نو موږ سره به چاک منځته راشي، چینج آف کریکټر به منځته راشي. مطلب به څه شي بیا؟ یعنې دې نه بعد مارکیټ بېرته
اپ ټرند ته ځي. نو دا موږ سره د مارکیټ د سټرکچر خبرې. تاسو په دې درس کې خبره وکړه سره چاک پاتیو بوسم ویلو. نو بس سپلای کوم ځای موږ سره سپلای او ډیماند کوم ځای راځي. اوسه سپلای عموما په اپ ټرند کې راځي په ډیماند او سپلای چې راځي په ډاون ټرند کې راځي. اوس تاسو ته ما ورځ خبره وکړله سپلای کې موږ درې خبرې کړې وې چې څه راشي سټرکچر مات کی اف وی جی کی او ان میټیګیټډ اوسېږي. دا وګورئ اوسه سټرکچر څنګه شو مات شو کنه بوس منځ ته راغی. دا ساحه څه ده دلته موږ سره اف وی جی هم موجود ده کنه دلته باید اف وی جی یا فیر ویلیو ګیپ هم موجود اوسېږي. او بل دا زون بیرته ریټیسټ شوی نه ده چې ریټیسټ نشي نو همدغه زون موږ سره څه ده بیا دا زون موږ سره ډیماند زون ده. ٹھیک ده دا چې شو موږ سره ډیماند دا تر هغه ویلډ ډیماند زون ده. کوم زون ده ویلډ ډیماند زون ده ځکه په ویلډ ډیماند زون کې موږ خبرې کړې وې کوم شرطونه ول ازبی الله. ویری ګډ. اول شو اول باید بوس پکې منځ ته راشي. دوهم اف وی جی پکې جوړ شي. دریم ان میټیګیشن صحیح ده. دا به حاله څنګه وي دا به حاله یو ویلډ ډیماند زون موجود اوسېږي. انډرسټینډ. اوس د بیا لپاره چې پرایس دې ساحې ته راځي نو څنګه به بیا دا زون به موږ سره ښه د انټري پوینټ به اوسېږي. ګاټ اټ. دا به څنګه وي دا زون به ښه موږ سره د انټري پوینټ اوسېږي. نو موږ به خپل انټري کوم ځای کې پلان کوو بیا موږ به راشو خپله انټري به دلته پلان کوو لانګ پوزیشن به اخلو که نه د بیا لپاره چې دا پرایس څنګه شي دلته راوغورځېږي نو موږ به دلته خپل لانګ پوزیشن څنګه کوو اوپن کوو. ٹھیک شو. دا به موږ سره شي د سټرکچر خبره چاک مو پېژنده نو ستاسو چاک موضوع پاتې وله. نو چاک په دغه شکل منځ ته راځي. ښه اوس ګوره اوس په دې کې ته که ټریډ کول غواړې موږ غواړو مثال په همدې کې ټریډ وکړو سمه ده. اوس ګوره زه غواړم بیا هغه چاک پکې هم ډسکس کړم. دا موږ دومره سټرکچر جوړ کړو. یو ډیماند زون شو دا درې شرطونه خو پکې دي که نه او دا چې شو دا دوهم ډیماند زون شو. دا دوهم ډیماند زون شو. اوس که تا وکتل چې دا پرایس مستقیم داسې راغی په دې شکل راغی مستقیم دلته راغی نو حالت شی شو موږ سره چینج اف کریکټر کوم ځای کې واقع شو دلته واقع شو که نه. نو دې نه بعد بس څه کوم دې نه بعد زه باید اول انټري خو زما همدغه بای انټري شوه که نه دوهمه انټري باید زما څه شی اوسېږي سل انټري باید زما نور اوسېږي ځکه مارکیټ څه شو کنورټ شو نور مارکیټ بیرش خواته لاړه. چې کله مارکیټ د بیرش خواته ځي نو زه باید نور سل انټري پلان کړم نه بای انټري زه باید پلان کړم. خو دا خو یو ځل کولی شو که نه اول ځل لپاره صحیح ده اول ځل لپاره زه اوس کولی شو همغې سره وینئ دلته انټري راغله مثال دا مارکیټ پورته کېږي دی داسې بېرته پورته کېږي نور چې جوړوي نور ډاون جوړوي. صحیح شو. دا وګورئ داسې مارکیټ جوړوي بېرته. نو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولی شو چاک او باس پکې انتخاب کړو. په ریل مارکیټ کې به انشاءالله بیا
रاتलूंगी क्लास के डिस्कस को